د اسلامي امارت له واکمنۍ څخه د اسلامي ګوند د مشر تازه غوښتنې وړاندیزونه او ګزارونه له نوموړي واکمنۍ څخه یوه ډیره سخته غوښتنه شوې. باګرام رښتیا خرڅ شوی؟ آیا افغانستان بیرته د جګړې ډګر ته ستنیږي؟ په هیواد کې څه ډول مشر د منل وړ دی؟ پر پخوانیو چارواکو څه ډول ګزارونه شوي؟ څنګه اساسي قانون باید جوړ شي؟ دې ټولو پوښتنو ته ګلبدین حکمتیار په خپله کره ځوابونه ویلي دي. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي ګوند مشر لیکي د افغانستان د سولې یوازینۍ رښتینې لار د خبرو اترو میز دی. ګلبدین حکمتیار په خپل اختریز پیغام کې په افغانستان کې تیرو جګړو ته په اشارې سره لیکلي چې د تلپاتې سولې لپاره یوازینۍ رښتینې لاره د ټولو خواو ترمنځ رښتینې او بې قید او شرطه خبرې دي. ښاغلی حکمتیار ډیروي واک باید په سوله ایزه توګه د وګړو د رایو له لارې ولیږدول شي. نوموړي خبرداری ورکړی چې د تیرو ترخو تګلارو تکرار او بیا په بهرنیانو تکیه کول به هیواد بیرته پخوانیو ناورینونو ته بوځي. هغه په خپله استوزه کې په هیواد کې د تیرو وسلوالو کړکېچونو د بهرنیو ځواکونو پر رول، د ملي اجماع پر اړتیا او د رښتینو خبرو او تلپاتې سولې ته د رسیدو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د ډیره کړې چې واک باید په سوله ایزه توګه د وګړو د رایو او د وګړو د ارادې له لارې ولیږدول شي او هیڅ کس یا ډله باید په زور، کودتا او د بهرنیانو په ملاتړ واک ترلاسه نه کړي. د اسلامي ګوند مشر لیکي موږ دا د ولس شرعي او انساني حق ګڼو چې د مشرتابه امانت هغه چاته وسپاري چې د دغه مسؤلیت وړ وي. موږ یوازې هغه مشر منو او مخالفت نه کوو چې د ولس ډیرکی د مشر په توګه مني. ګلبدین حکمتیار همدا راز ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید یوه اسلامي واکمني جوړه شي چې ټولې چارې د دین پر بنسټ تنظیم شي. ښاغلی حکمتیار دغه راز د ځینو پخوانیو افغان مشرانو پر وروستیو څرګندونو هم نیوکه کړې او د تاوتریخوالي له لارو د ډډې کولو غوښتنه یې کړې ده. نوموړی ډیروي له یوې خوا موږ د باګرام هوایي ډګر د پلورلو خبرې اورو او له بلې خوا موږ ګواښونه اورو چې د لیلې دښتې ناورین به تکرار شي، یوه غمیزه چې پکې زرګونه بندیان د خوندیتوب په ژمنې سره دوکه او ووژل شول. هغه همداراز یو ټبر کورنۍ یا کس غوڅ استبداد نقد کړی او په افغانستان کې د کودتایي واکمنۍ تجربې ته په اشارې سره ډیره کړې چې د دې تراژیدۍ د تکرار د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د ګواښونو پر وړاندې ودرېږي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د ټینګار کړی چې اغیزناک اړخونه باید د واک ترلاسولو یا پاتېدو لپاره خونړۍ او ناانساني ارودې ونه کاروي. د اسلامي ګوند مشر دغه راز د وګړو په رښتیني استازیتوب د یوې جرګې پر جوړېدو ټینګار کړی او لیکي وګړي باید د کورني، بهرني سیاست، جګړې او سولې په ګډون په ټولو مسلو کې په نیغ ډول برخه ولري. ګلبدین حکمتیار لیکلي چې هیڅ واکمني باید په دې مسلو کې یو اړخیزه پریکړه ونه کړي. ښاغلی حکمتیار دغه راز د اساسي قانون تشې ته اشاره کړې او ډیروي چې اساسي قانون د هیواد سیاسي او ټولنیز سیستم او همدارنګه حقونه او واکونه په روښانه توګه تعریفوي. هغه ډیره کړې د داسې اساسي قانون د تدوین او تصویب یوازینۍ مشروع سرچینه هماغه غوره شوې جرګه او د ټول ولس د ارادې استازیتوب وکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.